څلوېښتمه برخه. د یوسف بن تاشفین د ناول ګرانو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو دوستانو، تاسو په تیره برخه کې واوریدل چې سعد په افریقا کې ځان د یو بریالي مبلغ په حیث ثابت کړ. دی ډیر وخت له خپل کور څخه نه خبره و چې په دې لړ کې میمونې ورته یو لیک واستولو او د بعضو موضوعاتو په هکله یې معلومات ورکړ. بل پلو یحیی الزالنون د خپل پلار له وفات څخه وروسته پر تخت کېناست چې پر خلکو یې ډیر بد حالت راوستلو او د ازادۍ غوښتونکو د مخنیوي په خاطر یې له الفانسو څخه مرسته وغوښته چې د الفانسو د فوج څو ډلګۍ ورته را رسېدلې هم وې او په ښار کې یې لوټمار او مرګونه پیل کړي وو. قدرمنو دوستانو، اوس راځو د دغه په زړه پورې او د یو ملت د راویښونکي ناول بله برخه اورو، خو د یادولو وړ ده چې په دې برخه کې د عبدالمنعم د زوی احمد په هکله یو څه اورو. احمد بن عبدالمنعم د قاضي ابو جعفر په امر تلیتلی ته روان شو چې د تلیتلی بریدونو ته ورننوت. خبر شو چې د دې ځای حاکم د الفانسو د خراج پوره کولو لپاره له عامو خلکو سره د امیرانو لوټل هم پیل کړي دي او د دې پایله دا شوه چې د تلیتلی سوداګر او رئیسان چې تر دې مخکې له ازادۍ غوښتونکو سره څه مینه نه وه، اوس د خپلو شخصي ګټو د زیان له امله له اولس سره ملګري شول. ځکه خو اوس د ښار په واټونو او کوڅو کې براله د حکومت پر خلاف مظاهرې کیږي. د یحیی پوځ او پولیس هڅه کوي چې پاڅون کوونکي وټکوي. په سلګونو با اعتباره مشران یې پر جیلونو ننه ایستلي دي، خو د اولس جوش او جذبه مخ پر زیاتېدو ده. د تلیتلی له ښار نه 2 پړاوه لرې احمد خبر شو چې د یحیی په غوښتنه الفانسو د پوځ څو ډلګۍ ښار ته رااستولي دي او د نصراني پوځونو وژنو، لوټ او تالان اولس سخت مایوس کړی دی. قاضي ابو جعفر احمد ته د ښار د یوه دیني عالم ابو ایوب په نامه یو پیژندلیک ورکړی و. ابو ایوب ښار ته نږدې په یوه کلي کې اوسېده. د سفر په وروستۍ ورځ احمد نږدې ماښام له ښاره بهر په یوه وړوکي سرای کې له آس نه پلی شو. یو 14 کلن هلک ورغی او د آس جلب یې ونیو. احمد له هغه نه وپوښتل، ما ته دلته د پاتې کېدو لپاره ځای شته؟ هلک ځواب ورکړ، ځای شته خو... هلک لږ پریشانه شو او یوې او بلې خواته یې وکتل. احمد وویل، خو څه؟ هیڅ نه، که ته د حکومت مامور وې نو دلته ولې ایسارې کې؟ زه یو مسافر یم. په ښار کې څوک پیژندوی نه لرې؟ که یې ولټوم ښایي څوک پیژندوی پیدا کړم، خو اوس ماښام نږدې دی. د دې سرای خاوند چیرته دی؟ زه د هغه زوی یم. ډیر ښه، ته مې آس ته واښه او اوبه ورکړه، زه به لمونځ وکړم او را بشم. هلک د احمد د آس پر غاړه لاس را تیر کړ او ویې ویل، ستا آس ډیر ښکلی دی. احمد وویل، هوکې، خو اوس هغه تر ټپولو واښو او اوبو ته زیاته اړتیا لري. هلک وخندل او یوه لوري ته یې اشاره وکړه. ویې ویل، جومات هغه لوري ته دی. احمد چې جومات ته ننوت نو هلته د لمونځ کوونکو شمېر ته 15 تنو زیات نه و. له یوه لمونځ کوونکي نه یې د دې سبب پوښتنه وکړه. هغه ورته وویل، لکه چې مسافر یې، نن سبا دلته د دومره کسانو راټولېدل هم غنیمت دی. له کومې ورځې راهیسې چې د قسطلې پوځیانو دلته لوټ او تالان پیل کړی دی، له لمر لوېدو تر سهاره ډېر لږ خلک له کورونو راوځي. احمد چې له لمانځه نه وزګار شو، له جوماته راووت. ویې لیدل چې د سرای د مالک کم عمره زوی په منډه د ده په لور روان دی. هغه چې احمد ته رانږدې شو ویې ویل، ودرېږه. احمد ودرېد. چې له جومات نه ټول لمونځ کوونکي راووتل او ولاړل نو هلک وویل، که ته رښتیا مسافر وې نو سرای ته مه ځه. ولې؟
سپایانو ستا آس ورسره بوتلو، هغوی ستا پوښتنه کوله. ما ورته وویل چې هغه لکه چې ښار ته د خپل یوه دوست په لټولو پسې ولاړ. اوس هغه سرتیري ستا انتظار کوي. مګر د څه لپاره؟ ما خو څه ګناه نه ده کړې. د ګناه خبره نه ده. ستا سره یو ښکلی آس و. دلته د یوه ښه آس د ساتنې لپاره باید د هغو تر بیې زیات محصول ورکړې، ځکه خو هغوی آس بوتلو. که ته په پوسته کې دا ثابته نه کړای شي چې کوم سرکاري مامور یې، نو آس به درنه ضبط کړای شي. پر داسې آسونو عام خلک نشي سپرېدلی. له تا سره چې نور څه ترلاسه کړي هغه به هم د سرکار خزانې ته لویږي، او تا ښایي په دې ګناه چې له وسلې سره ګرځې جیل ته واچوي. که ته پر دې ډاډه وې چې پولیس قانع کولی شي، نو سرای ته ولاړ شه، که نه نو له همدې ځایه د کوم پېژندوی کره ولاړ شه. اوس به تر لږ ځنډه د ښار دروازې وتړل شي، او ته به په بازارونو او کوڅو کې د قسطولې له وینو تویونکو سرتیریو پرته نور هیڅوک هم ونه وینې. احمد وویل زه ستا مننه کوم. په ښار کې زما څوک پېژندوی نشته، خو که ته د ښار ختیځ لوري ته د نوي کلي لاره راوښیې، کیدای شي هلته څوک پېژندوی پیدا کړم. هلک له لږ ځنډ وروسته وویل راځه. احمد له هلک سره روان شو. د سپوږمۍ په شپه کې د ښار د شاوخوا لارې ټولې تشې او چوپې ښکارېدلې. ځای ځای چې د تلې تلې او یا قسطولې د سپرو او یا پلیو پوځونو ډلې ښکارېدلې، نو د احمد لارښوونکي به کومه بله لاره غوره کړه. یوې څلور لارې ته چې ورسېدل، هلک ودرېد او کیڼ لاس یوې لارې ته یې اشاره وکړه. ویې ویل ګوره، دغه سړک نیغ همالته تللی دی. تر نیم میل وړاندې چې ولاړ شې، نوی کلی پیل کیږي. خو ته به ډېر پام کوې. د هغه کلي ډېر کسان نیول شوي دي او ډېر یې پانسي شوي هم دي. د قسطولې پوځیان چې اوس له وسلې سره څوک ونیسي، له پوښتنې پرته یې وژني. که بیا هم ته غواړې پر خطر برسېره ولاړ شې، زه چمتو یم چې در سره ولاړ شم. احمد وویل نه، ته نور ورځه. هلک ورته وویل پر دې سړک ښي لاس ته یو جومات راځي، ته هلته ورشه، کیدای شي کوم لار بلدی درته پیدا شي. احمد وویل تا ته خو په بیرته ستنېدو کې څه خطر نشته؟ هلک ځواب ورکړ نه، ما ته یوازې له تا سره یو ځای خطر و. احمد چې جومات ته نږدې شو، څلور تنه سرتیري یې ولیدل. دی په بیړه د سړک په غاړه د یوې ونې تر شا ودرېد. سرتیري چې جومات ته رانږدې شول ودرېدل او تر څه ځنډه په خپلو کې سره غږېدل او بیا بیرته ولاړل. احمد د ونې له اړخه راووت او جومات ته ننوت. دننه د ډیوې رڼا ته یوه بوډا لمونځ کاوه. احمد هم د ماسخوتن لمونځ ادا کړ او چې ترې وزګار شو، نو بوډا لمونځ کوونکي په ځیر ده ته کتل. احمد ترې وپوښتل ته د دې جومات خطیب یې؟ بوډا اندېښمن شو. ځواب یې ورکړ نه، زما له دې جومات سره هیڅ اړیکې نشته. زما کلی تر سیند پورې غاړه دی. د یو ضروري کار لپاره ښار ته تللی وم. په بیرته راتلو کې وځنډېدم. دلته نږدې مې لرې خپلوان دي چې د هغوی کور ته ورغلم، په کور کې پرې نه ښودم، ځکه له مجبورۍ دلته جومات ته راغلم. احمد وویل زه مسافر یم او نن ماښام دلته راورسېدم. که درته زحمت نه وي، د شیخ ابو یعقوب د کور لاره راوښیه. بوډا په شکمن نظر احمد ته وکتل او له یوې شېبې چورت وروسته یې وویل اوس مهال د هغه کور ته زه لاره نشم درښودلی، خو که ستا هلته تګ ضروري وي، نو چې له جوماته ووځې، کیڼ لوري ته د سړک لاره ونیسه. کوم 400 متره وړاندې به مدرسه مخې ته درته راشي. د هغې نښه دا ده چې 4 مړي د دروازې په مخه کې راځړېدلي دي. د مدرسې مخې ته ښي لاس ته یوه کوڅه تللې ده. په دې کوڅه کې 15-20 ګامه وړاندې کیڼ لاس ته یو 3 پوړه کور دی. دا د شیخ ابو یعقوب کور دی، خو هغه
بوډا غوښتل څه ووایي خو ناڅاپه یې څه په خیال کې ورتیر شول او چوپ شو. احمد ترې وپوښتل خو څه؟ هیڅ نه، که ستا باور وي چې سره له دې چې وسله در سره ده بیا هم د قسطلې پوځیان څه نه درته وایي نو ولاړ شه. احمد له نور څه ویلو پرته له جومات ته راووت. د مدرسې د دروازې په مخه کې د لرګیو 2 جګې ستنې درېدلې وې او پر هغو د پاسه پر یوه تیر 5 تنه مړي په پړیو کې راځړېدل. یوه داسې ځوان ته چې سرتیری هم و او شاعر هم دغه ننداره ډېره زړه برېښنونکې وه. احمد په ژړغوني غږ وویل د تلي تلي ازادۍ غوښتونکیو زه در باندې سلام کوم. بیا یې یوې او بلې خواته وکتل او په کوڅه ننوت. د 3 پوړه کور دروازه د ننه لوري نه تړلې وه. هغه ورو ور وټکوله خو څه ځواب یې وانه ورېد. ناڅاپي د کوڅې په بل سر کې 2 تنه سرتیري راښکاره شول. هغوی پر قسطلي ژبه خبرې کولې او د همدې کوڅې په لور راغلل. احمد توره راویستله او د دروازې د محراب په سیوري کې ودرېد. یوه سرتیري خپل ملګري ته وویل یاره نن خو هیڅ ښکار پیدا نه شو. نن د سیمې خلک سره ماښام پر خپلو کورونو ننوتل. د چا د ښکالو غږ هم نه اورېدل کیږي. بل یې وویل پرون مو چې 5 تنه غرغره کړل هماغو ډېره اغېزه کړې ده. یاره خلک سیمه پرېږدي او تښتي. زه کله کله فکر کوم چې که ټول ښار تش شي نو موږ به بیا څه کوو؟ بیا به دلته راشو. ما خو د ځان لپاره دغه 3 پوړه ودانۍ خوښه کړې ده. اوس دوی دروازې ته ډېر نږدې شوي وو او د احمد زړه درزېدو. یو سرتیری د دروازې په مخه کې په چوتره کېناست او ویې ویل یاره لږ دمه جوړه کړه زه خو ډېر ستړی شوم. 2 سرتیری یې تر څنګ کېناست. د دوی دواړو شا د احمد لوري ته وه. یوه یې وویل تا واورېدل نن یې په ښار کې 3 تنه غرغره کړي دي. 2 وویل هلته زموږ ملګري مزې کوي. هغوی ځایي پولیس یوې او بلې خواته کړي د کوم کور دروازه ماته کړي او ورننوځي. دلته موږ ته چې شراب مو څښلي وي د ګرځېدو اجازه نشته. لومړي وویل په ښار کې زموږ پوځیان ډېر دي. چې کوم وخت له قسطلې نه نور پوځ راشي نو موږ ته به هم هر ډول ازادي وي. بیا به داسې کورونه ټول زموږ وي چې ښاپیریانې پکې اوسي. راځه چې اوس ځو. یو سرتیری جګ شو خپل ملګری تر مټ ونیو او کش یې کړ. ناڅاپه د هغه نظر پر دروازه ولګېد. خپله توره یې راویستله او په لوړ غږ یې وویل څوک یې؟ احمد د برېښنا غوندې ګړندی وړاندې ورغی او په بشپړ زور یې توره د هغه پر ټټر ورخښه کړه. 2 جګ شو او د راسموالېدو هڅه یې وکړه چې احمد پر هغه هم ورغوټه شو. د قسطلې سرتیري د احمد د تورې ګوزارونه په خپله توره اخیستل او پر شا تلو. له دې سره یې خپلو ملګرو ته د مرستې لپاره چیغې وهلې. ناڅاپه د احمد توره د هغه پر اوږه ولګېده او له یوې زړه برېښنونکې کریږې سره پر ځمکه راولوېد. پر 2 ګوزار احمد د هغه کیسه هم ختمه کړه. د محلي خلکو خپلې دریڅې خلاصې کړې او کوڅې ته یې راکتل. احمد په بیړه بیا له دروازې سره جوخت ودرېد. ناڅاپه یې احساس کړه چې دروازه د ننه لوري ته ښویېږي. ده لږ زور پرې وروړ او دروازه خلاصه شوه. احمد له یوې شېبې ځنډ وروسته د ننه ننوت. د تیارې خونې له یوه کونج څخه یو ښځینه غږ اوچت شو. ته څوک یې؟ احمد د ځواب په ځای پوښتنه وکړه. دا د شیخ ابو یعقوب کور دی؟ د احمد مخاطبه ده ته د ځواب پر ځای وړاندې ورغله. کوڅې ته یې ور وکتل. بیا یې وویل ستا دا زړورتیا د دې کوڅې خلکو ته ډېره ګرانه پرېوځي. هغوی به څوک ژوندي پرې نه ږدي. اوس په بیړه دغه مړي دننه راوړه که نن نور ملګري به یې راشي. او علي ته په څه چورتونو کې ډوب یې؟
احمد په چوپه خوله یو مړی له پښو ونیو او دننه یې راکش کړ. له دروازې څخه یو بوډا په ویره ویره بهر ته راووت. هغه د بل مړي د راکش کولو هڅه وکړه، خو مړی د ده له توان څخه زیات دروند و. احمد بیا بهر ته ووت. ویې ویل: پرېږده، زه یې کش کوم، ته د دوی تورې در سره واخله. احمد بل مړی هم د ننه کش کاوه چې د مخامخ کور دروازه خلاصه شوه او یوه سړي بهر ته سر راویوست. ویې ویل: علي، زر کوه دننه درومه او دروازه وتړه، لکه چې پر سړک نور سرتیري راغلل. چې لږ سپوږمۍ ښکته ولاړ شي زه به بیا غږ درته وکړم. تر سهاره د دوی د وینو خاپونه باید پټ شي. که د دوی ملګري چیرته نږدې وي نو چیغې به یې اورېدلې وي. مړ یې ښه پټ کړئ. علي چې دننه ننوت دروازې ته یې تمبه واچوله. تر لږ ځنډه احمد چوپ ولاړ و. په تیاره کې هغه یوازې دا احساسوله چې یو بوډا سړی او یوه ښځه یا پیغله ده ته نږدې ولاړ دي. بوډا په ټیټ غږ وویل: اوس له دې مړیو سره څه وکړو؟ ښځې وویل: سمدستي د کتابتون تر څنګ په پسخانه کې واچوئ. نه، ودرېږه، لکه چې هغوی دې لوري ته را روان دي. احمد د دروازې له پلې سره غوږ ونیو او ودرېد. چې کله د کوڅې په کونج کې د پښو ترپار اوچت شو، ده په ټیټ غږ وویل: هغوی دې لوري ته را روان دي. احمد چوپ و. د کوڅې په ګوښه کې چا په قستولي ژبه وویل: دې لوري ته خو هیڅوک نشته، تا هسې موږ پریشانه کړو. رښتیا وایم، چیغې مې واورېدې. زه همدغه کوڅه ګورم، تاسو وړاندې نورې کوڅې ولټوئ. دوه تنه په کوڅه کې ګړندي تیر شول. لږ ځنډ وروسته بیرته راغلل او همغسې ګړندي بیرته د سړک پر لور ولاړل. یوه یې خپل ملګري ته ویل: کیدای شي دا زما هسې وهم وي، خو موږ باید ډېر پام وکړو. زه له پرون راهیسې په دې خلکو کې یوه ځانګړې خبره وینم. سهار چې کوم کسان د کاروبار لپاره بهر ته وځي، له هغوی نه زیاتره کسان ماښام بیرته خپلو کورونو ته نه راځي. دلته اوس له بوډاګانو پرته هیڅوک نه ښکاري. دوهم ځواب ورکړ: یاره، خبره دا ده چې ځوانان تښتېدلی شي او بوډاګان تښتېدلی نه شي. ښځې ډاډمنه ساه واخیسته او ویې ویل: علي، ته له ده سره مړي راواخله او دننه یې راوړئ، زه هلته ډیوه درته بلوم. ښځه د دروازې له کوټې څخه انګړ ته ووتله. احمد یو مړی تر مټو ونیو او علي ته یې وویل: ته یې تر پښو ونیسه، په کشولو هر ځای د وینو خاپونه پاتې کیږي. چې مړی ورسره واخیست، له یوه تنګ انګړ څخه د تېرېدو په وخت احمد په سپوږمۍ کې د بوډا مخ ولید. ویې ویل: ته د شیخ ابو یعقوب؟ بوډا وویل: زه د هغه نوکر یم. هغه په کور کې نشته؟ نه، هغه نیول شوی دی. درنو دوستانو، زموږ د نن شپې ناول هم دومره و. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي او د دې ناول په نورو برخو کې هم را سره ملتیا وکړئ. تر بیا پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. هر چیرته چې یاست، ښاد او بریالي اوسئ.